د مالیې ورکوونکو تشخیصیه شمیره یا TIN. د مالیې ورکوونکو تشخیصیه شمیره یا TIN له هغه لس رقمیزه شمیرې څخه عبارت ده چې د مالیې ورکوونکي د پیژندنې په موخه ویشل کیږي. د مالیې وزارت له لوري دوه ډوله اشخاصو یعنی حقیقي او حکومي اشخاصو ته TIN ویشل کیږي. د حقیقي اشخاصو لپاره د مالیې ورکوونکي د تشخیصیه شمیرې یا TIN د اخیستلو د مراحلو طی کول. حقیقي شخص د مالیې ورکوونکو د تشخیصیه شمیرې د طرز العمل پر اساس هغه انسان دی چې شخصیت یې له زیږیدنې سره په دې شرط چې ژوندی وي پیل او په مړینې سره پای ته رسیږي. حقیقي اشخاص کولی شي په دوو طریقو سره TIN ترلاسه کړي. لومړی، کله چې یو شخص د یوې ادارې له لوري د TIN د ترلاسه کولو لپاره د تشخیصیه شمیرې مرکزي آمریت یا مستوفیت ته معرفي کیږي، باید له ځانه سره د مربوطه ادارې رسمي سند او خپله تذکره ولري. دوهم، په عادي توګه حقیقي اشخاص د TIN د ترلاسه کولو لپاره کولی شي د غوښتنې فورم د عوایدو لوی ریاست له ویب پاڼې، د مرکزي TIN آمریت د معلوماتو له څانګې او په ولایتونو کې له مستوفیتونو ترلاسه لومړني معلومات پکې درج کړي او له حمایوي اسنادو یعنی داخلي اشخاص د تذکرې کاپي او خارجي اشخاص د پاسپورت او د کار د جواز کاپي سره یو ځای د مرکزي TIN آمریت د معلوماتو څانګې او په مستوفیتونو کې د تشخیصیه شمیرې مربوطه څانګې ته وسپاري. د معلوماتو څانګې مسؤل وړاندې شوی غوښتنلیک له حمایوي اسنادو سره یو ځای د غوښتنې غرفې ته راجع کوي. اړوند مدیر د معلوماتو پر اساس پلټنه کوي. که چیرې غوښتونکي وړاندې تر دې تشخیصیه شمیره نه وي ترلاسه کړي، د غوښتنې مدیر د لومړنیو معلوماتو لکه نوم، د پلار نوم، د استوګنې ځای او د موبایل شمیرې پر اساس غوښتونکي ته د نوې تشخیصیه شمیرې لپاره نوم لیکنه ترسره او د تایید او کنټرول غرفې ته یې راجع کوي. د تایید او کنټرول په غرفه کې د شمیرې د غوښتونکي معلومات په سیستم کې کتل کیږي. د معلوماتو د صحت او په همدې معلوماتو د بل TIN د نشتون په صورت کې تایید ترسره کیږي. له دې وروسته د ساتنې برخه کې د غوښتونکي د اوسني ادرس، د دندې ډول او نور اړین معلومات د TIN د چاپ لپاره په دقیق ډول درج، د مالیې ورکوونکي تشخیصیه شمیره چاپ او غوښتونکي ته د معلوماتو په څانګه کې سپارل کیږي. د تیروتنې څخه د مخنیوي په موخه غوښتونکي ته سپارښتنه کیږي ترڅو خپل ټول معلومات یو ځل دقیق وګوري. د وروستي تایید لپاره تشخیصیه شمیره آمر ته د لاسلیک په موخه لیږل کیږي چې تر لاسلیک وروسته یاده پروسه پای ته رسیږي. یادونه: د TIN اصلي پاڼه له ځان سره وساتئ او کاپي غوښتونکي ادارې ته ورکړئ. د حکومي اشخاصو لپاره د تشخیصیه شمیرې د ترلاسه کولو پړاوونه. حکومي شخص هغه مؤسسه، شرکت یا نهاد دی چې د قانون د احکامو مطابق د ټاکلو موخو پر بنسټ رامنځته شوی وي. د حکومي TIN غوښتونکی باید د نهاد رئیس، مرستیال، قانوني استازی او یا هم مالیاتي محاسب وي. نوموړی مکلف دی چې له ځانه سره د خپل نهاد لپاره د جواز صادرونکي ادارې رسمي سند، د نهاد د برخوالو د پیژندنې معلومات او پیژندپاڼې، د نهاد ادرس او د فعالیت سکتور په اړه معلومات ولري او خپله د غوښتنې فورمه ډکه کړي. نوموړی شخص د خپل نهاد معلومات او د غوښتنې فورمه د TIN مرکزي آمریت د معلوماتو څانګې ته سپاري. د اسنادو د بشپړوالي د ډاډ د ترلاسه کولو وروسته د معلوماتو څانګه دغه اسناد د نوو نهادونو د ثبت مدیریت ته راجع کوي. د نهاد د برخوالو د تیرو مالیاتي مکلفیتونو د معلومولو په موخه د نهاد د برخوالو انفرادي تشخیصیه شمیره په سیستم کې کتل کیږي. که چیرې برخوالو وړاندې تر دې TIN نه وي ترلاسه کړی، لومړی برخوال یا د نهاد مسؤل ته تشخیصیه شمیره ورکول کیږي او بیا د نهاد لپاره TIN ثبت او صادریږي. چاپ شوی تشخیصیه شمیره یو ځل د حکومي شخصیتونو یعنی بنسټونو د خدمتونو وړاندې کولو عمومي مدیر له لوري کتل کیږي او بیا یې د لاسلیک لپاره آمر ته راجع کوي. د آمر تر لاسلیک وروسته غوښتونکي ته تشخیصیه شمیره سپارل کیږي چې د نوموړي نهاد ټول مالیاتي مکلفیتونه د همدې تشخیصیه شمیرې پر اساس ترسره کیدای شي. یادونه: د تشخیصیه شمیرې غوښتونکي په ولایتونو کې له مستوفیتونو څخه TIN ترلاسه کولی شي.